د پښتون جرګې په اړه د ملا صالح او محسن داوړ تازه اعلان وایي دې جرګې د پښتنو په اړه غلط تصویر ختم کړ. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. صالح وایي د پښتنو قومي جرګې کې د ښځو شتون د پښتنو په اړه وړاندې شوی روایت بدل کړ. د وروستي جمهوریت د ولسمشر مرستیال وایي چې د پښتنو جرګه کې د ښځو شتون د پښتنو په اړه وړاندې شوی روایت بدل کړی دی. هغه وایي د طالبانو پروژه له ډیره پخوا څخه افغان ولس او نړۍ ته د پښتنو د واقعیت په توګه وړاندې شوې ده. پی ټی ایم دغه غلط تصور رڼنګ او له منځه یووړ. ملا صالح د جمعې په ورځ د پښتنو قومي جرګې په اړه لیکلي چې پی ټی ایم یو بدیل پښتون حقیقت وړاندې کړ چیرې چې یو پیژندل شوی مفتي له ښځو سره په لویه جرګه کې ناست دی. دا په دې معنا ده چې پی ټی ایم د شریعت هغه انځور ته انساني بڼه ورکړې چې د هیبت الله ډلې د فهم څخه بهر دی. د پښتنو د عدالت غوښتنې د لویه جرګه د افغانستان ټولو توکمونو ته هم دا پیغام ورکوي چې پاڅېږئ، طالب له منځه یوسئ، ویې شړئ، ښځې مو را ژوندۍ کړئ او غږ مو پورته کړئ. دغه پیغام وایي چې قبایلي سیمه د ځنګلې یوه لرې پرته سیمه نه ده لکه څنګه چې تاسو ته د لسیزو راهیسې ویل کیږي. موږ متمدن او سوله غوښتونکي یو، له موږ مه ویرېږئ، زموږ ملاتړ وکړئ. صالح وایي د پښتنو قومي لویه جرګه کې سمبولیزم هم د ستاینې وړ دی. دلته د تورې ننداره نشته، د وینو تویولو او وژلو شعار نشته، وی آی پي فرهنګ نشته. دلته د درناوي او احترام او منلو رښتینې فضا شته او دا د طالبانو کلتور ته ستر نه ویل دي. بلخوا محسن داوړ د خیبر لویه جرګه منفرد او بلله او له برخوالو د نظم ساتنې غوښتنه وکړه. د ملي دیموکراتیک غورځنګ یعنی ان ډي ام مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې پخوانی غړی محسن داوړ د خیبر د لویې جرګې له برخوالو څخه د جرګې د نظم ساتنې غوښتنه وکړه. ښاغلي داوړ په خپله ایکس پاڼه لیکلي داسې ښکاري چې په خیبر کې د جوړې شوې د پښتنو جرګه له تاریخي پلوه له ټولو جرګو څخه منفرده ده او ګټوره به ثابته شي. هغه د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا وړمه ورځ د جرګې په منتظمینو باندې د مخامخ ډزو په نتیجه کې د وژل شوو ځوانانو مرګ ته په اشارې ویل الله دې وکړي چې د دې جرګې لپاره د 4 ځوانانو جسدونه په دې ځمکه باندې وروستي جسدونه وګرځي او د راتلونکي د امنیت سبب شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.